دلته څه کې؟ زه خو تا پسې راغلم. ما څه کې؟ قربانۍ لرې څه اغوښتي؟ ما خو یو پلنه میخه واغوښته او تاسو واغوښتل. ما یو پلن پرج اغوښتی چې څوک غوښه راکوي هغې کې به ږدم. یا لکه دلته څه کې څه پسې راغلې؟ والله زه خو تا پسې راغلی وم. خیر شو. ناته ماته بله ورځ ویلي وې پلار مې ټاټکي چلي که نه، نو ما یې که زه ځان څه کلنډر کړم نو ډېره به ښي دوا به ورته کوم وروره. یا لکه اختر دې مبارک شه. الله دې وبخه وروره. ډېرې ښې جامې دې نه دي ګنډلې لکه؟ یاره ښه ساده سړی دا ما ګنډلي چې که درځي راله ګنډلي دي. یا لکه یار یو ویډیو خو راله پاریو ته وخېجوه. یاره خېجولې به مې وځله خو منه د اوږه کې مې فرق دی او ډاکټر راته وی د وزن کار مه کوه خرابېږي. زکریا څنګه چې د ظالمه مومندو کې نیټ آن شو کوم ځای کې یاره حجرې په سر ډاکه کړې نه مړه دا چا راکولی و که سړی دا خو ماغه ونې پورې کلک تړلي و که نه وینې ساسه درلمه څوک په ډغره ونه وایي. یا لکه په ډیران کې ګرځې را ګرځې چې ته چرګې مرګې پټې نه کړې. قسم به خدای نه که چرګان خو ما نه داسې یارېږي ته پوهېږي نږدې خورمه چې څنګه راشم وتښتي. پرون مې اوټ کړې نه اوټ ته نه منه. هغه ټرۍ نه وه څه اوټۍ خو مې ته کړې وه یو ځل که نه. یاره پیچ کې پارکوزي نه منم اوټه ته څه وې غمه خان چې هغه پټېدلې اوبه کمه زه بس پرېږدی باران شروع دی بس پرېږدی. نه نه مړه خان غم مه کوه یو زړه شان چترۍ را سړی ده په سر بې ونیسم خو دلې اوبه کومه. څه چې نن د جنازې له بوځم ما راشي جنازې له نه ځم دسه خو تش په نه ځو. ولې؟ ګوره پرون چې مونږ هغه واده له تلو ما د مټۍ ډبې وړې وو دا ځل به ته د مټۍ ډبې رالې تش نه ځو. یا لکه پردی پولې دې ستړې کړې څنګه چلې د کار دې څه حساب کتاب وکړو؟ والله وروره دلته خوند نه کوي بس د دې پاکستان نه چې ته پنجاب ته ځمه کار هلته کارونه ښه دي. یا لکه څنګه نه ښکارې چېرته تللی وې؟ واده مې و که نه ګوره ځان له ځان له ودونه کې نو واده خو خلکه ځان له کوي نو څه کوي کلي له یې کوي څه. یا لکه څنګه یې ځان کې ګوتې اچولي؟ یاره په دې خپو مې خارښ لګېدلې دي. جرابې اچوه که نه خدای بنده. ښه دا به اوبو څښي که نه یو پاو پی د چا نه راوالي. یا لکه دا څه کې؟ دا چینار مې سمه ورو چینار دې سمو نو ټول چینارونه دې پټ کړل اوس دنه دا ویډیو کومه او فیسبوک له دې ورکومه. فیسبوک نه مې ورنه کړې وروره ګورې د ضمانت پیسې هم راسه نشته. یا لکه کیسرې په لانجه باندې وختو. ولې؟ یا ټرانسفارمر هم درې کوې نه والي دي. یا الله شکر دی خلک چې څلورې نه دي والي ګنې په جړه به مو ته ځان وجلې وې. یا لکه چېرته تللی وې؟ والله چې یو واده راتلو مو ډېر زیات خوراک مې خو اوس مې په کولمو کې دړ دی. نو له کم خوراک به دې کوو که نه؟ نو زه پې په خپل هم تنګ وم خو هغه کاټ کې دا لیکلو چې ډوډۍ د لسو د واړه د یوې پورې د ځان مې پې تباه برباد کړ. دا دې مچې د یوې پورې خوراک کوو.